سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو، زموږ ستاسو یوه منفي خبره د بل انسان کور ورانولی شي، خو اخر ولې او څنګه؟ په دې ویډیو کې تاسو سره همدغسې یو څو لنډې کیسې شریکوم چې تاسو به ترېنه ډېر زیات عبرت واخلئ. نو مهرباني وکړئ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په ټوله کیسه باندې پوه شئ او بیا هېڅکله دغسې کارونه ونه کړئ. یو کس خپلې خور کره لاړو چې د کلیزې ورځې وه. د کلیزې په اړه یې ترې پوښتنه وکړه چې خاوند یې درته د کلیزې په مناسبت کومه تحفه درکړې که نه؟ خور یې ځواب ورکړ نه، څه شی خو یې نه دي راکړي. نو ده ورته وویل دا هم معقوله ده، د خاوند په وړاندې دې حتی د یوې وړې ډالۍ ارزښت هم نه لري. په خدای باور وکړه خورې، دا سړی خو هېڅ ته وړتیا نه لري. په خپلې دې خبرې ورته کور کې بم واچو او نور لاړه. ماسپښین یې چې خاوند کله ستړی ستومانه د کاره کور ته راغی چې ښځه یې ولیده، ګوري ډېره زیاته غوسه ناسته ده او سمې خبرې هم نه کوي. نو چې پوښتنه یې وکړه او خبره یې یو بل سره شریکه کړه، نو د دواړو جنجال شو. جنجال په جنګ واوښتو او د دواړو ترمنځ ټکر او داسې تندې او تیزې خبرې رامنځته شوې چې خاوند یې نور د زغم تاب نه درلودو او ښځه یې طلاقه کړه. پوهېږئ مشکل له کوم ځایه پیل شو؟ هو، له همغه ځایه چې ورور یې په یوې وړې خبرې د خور زړه مات کړ. یو کس له یو ملګري پوښتنه وکړه دې وړوکي کور کې دومره ډېر کسان څنګه ځایېږئ؟ هغه ځواب ورکړ الحمدلله غټ کور دی چې زړه تنګ نه وي ځای نه تنګېږي، ټول پکې خوشحاله وخت تېروو. سړی حیران شي هلکه تا پورې د چا د تنګ او آزاد کور څه؟ خو د ځینو کسانو همدا کار وي چې د کورنۍ د یووالي صف مات کړي. داسې خبرې کوونکی کس نه یوازې دا چې شیطان دی، بلکې دننه هم پکې یو شیطان نفوذ کړی او فساد هم له همدې ځایه پیلېږي. یوه ورځ له یو خپل ملګري سره مخ شو، ورته یې وویل چېرته کار کوئ؟ ویل یې فلاني ځای کې کار کوم. بیا یې ترې پوښتنه وکړه تنخوا دې څومره ده؟ هغه ورته وویل 15,000 روپۍ. نو بیا یې ورته وویل ښه په 15,000 ته څنګه ګزاره کوې؟ دې خلکو ته خو ستا دا کار بیخي کار نه ښکاري. ستا هڅو او شپه ورځ خواریو ته چې ګورم بیخي په دې باور شم چې ته ترې لاړ شې بیا به پوه شي چې ته څومره کاریګر انسان یې. ستا غوندې به بل کاریګر انسان پیدا نه کړي. همدغه وخت کې د سړي خپل کار سره دښمني پیدا شوه. هغه چې څنګه لاړو نو څو ورځې وروسته یې دستي د خپلې ادارې مدیر یعنې منیجر ته وویل چې زما تنخوا زیاته کړه. ادارې یې غوښتنه ونه منله، ده هم استعفا ورته وړاندې کړه او وظیفه یې پرېښوده. سړی بېکاره شو، شپه او ورځ کار پسې ګرځېدو خو کار یې پیدا نه کړ. پخوا خو ښه قرضدار نه و، خو دا دی اوس بېکاره هم دی او قرضداره هم. سپین ږیری پلار ښه خوشحاله وخت تېروي، یو دم ورته یو رامخکې شي، ورته وایي هغه مشر دوی دې کله کله پوښتنه کوي که نه؟ هغه وایي هو ښه دی کله کله راځي، خو هغه بې مصروف وي، ډېر وخت نه لري. بل سړي ورته وویل یعنې ته هم پرې باور کوي چې مصروف دی او هسې بهانې نه درته کوي؟ دغه ځای دی چې د یو روغ انسان او سپین ږیري پلار زړه دې مات کړ، له هغه زوی څخه چې دا ترې خوشحاله دی د ده زړه دې موړ کړ او بیا به یې پلار د نه لیدو د هر ضایع کېدونکي فرصت په وړاندې شک کوي چې لکه ما ته دوکه راکوي. سوال دلته دا دی چې یا د خدای مسلمانه ستی د یو چا کار او ژوند پورې څه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم یې داسې دی یو سړی داسې یوه خبره کوي چې د ده په فکر هغه هیڅ هم نه وي، خو د همدې خبرې د بدو عواملو له لامله به الله تعالی دا انسان په جهنم کې اویا طبقې لاندې وغورځوي. نو هر څوک چې یو چاته د هغه دنیایي امور، کورنۍ، کار، اولاد، مور او پلار داسې معرفي کړي چې له پامه یې بدې راشي او د همدې بدې خبرې له لامله خپله کورنۍ بدې شي، ښځې سره یې نفرت پیدا شي، اولاد یې بدې راشي، خپله خواري مزدوري ورته سپکه ښکاره کړي او ځان ورته پرې سپک ښکاره شي، دا تر ټولو ناوړه او بد کار دی. همدا کار په ځمکه کې فساد دی. په دې کار سره د خلکو ترمنځ اړیکې خرابې شوي، خپلوي پرې شوي، کارونه او دندې خرابې شي. دا بیا ځمکه کې داسې فساد دی چې شر یې ډېر پراخه او اخري انجام یې ډېر بد دی. که واده وکړو چې د نورو په ژوند، کار، کورنۍ، خپلوۍ او ورځنۍ مسایلو کې مداخله ونه کړو نو غټه ګټه به مو کړې وي. که هیڅ هم نه وي لږ تر لږه دومره به شوي وي چې د یو چا د کورنۍ یا د ژوند د ویجاړېدو مخنیوی خو به شوی وي. قدرمنو دوستانو، ډېره مننه کوم چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې ویډیو کې ډېرې نقطې پرتې وې، په دې هیله چې تاسو به پرې پوه شوي یاستئ او څه زده کړه به مو ترې کړې وي چې باید هېڅکله هم موږ د چا په شخصي ژوند کې مداخله ونه کړو، هېڅکله په چا باندې رشخند ونه وهو او هېڅکله چاته د هغه کاروبار سپک ښکاره نه کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې همدغسې ښایسته ویډیوګانې ورسره شریکې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته په وخت خبر درکول کېږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.